له افغانستان څخه په زرګونه میله واټن لري. د کاناډا په ټورنتو ښار کې د افغانانو د ادغام او پیوستون لپاره ټولنیزې هڅې. د کاناډا په اونټاریو ولایت کې د افغان پیوستون ټولنې دفتر د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو. دغه غونډه چې د پیوستون ټولنې په دفتر کې جوړه شوې وه، افغان فرهنګي فعالانو، لیکوالانو، عامه وګړو او د کاناډا د پارلمان غړو په ګډون ترسره شوه. پیوستون ټولنه د تیرو 25 کالونو افغان پیوستون ټولنه چې نږدې 3 لسیزې راهیسې په ټورنتو کې فعالیت کوي، تر دې وړاندې خپلې هڅې په عمده توګه د افغانانو د ښادیو تنظیم، د مړو تدفین او افغانستان ته د وفات شویو کسانو د جسدونو پر لیږد متمرکزې وي. اوس یادې ټولنې د خپلو خدماتو ساحه پراخه کړې او په ټولنیزو چارو کې یې نوې هڅې پیل کړې دي. د افغان پیوستون ټولنې مشر ښاغلي یار محمد نعیمي وصال تلویزیون سره په خبره کې وویل، له دې وروسته به موږ د افغانانو د ټولنیزو ستونزو د حل په موخه کوټلي ګامونه واخلو. د ده په وینا هغه افغانان چې د اسنادو، فورمونو او نورو اړینو دولتي اسنادو کې ستونزې لري، په وخت سره به یې ستونزو ته رسیدنه وشي. د دفتر د خلاصولو هدف دا ده چې موږ په لومړي قدم کې خپل ټولنې ته اجتماعي خدمات وړاندې کړو او په خوا کې نورې هغه کمیونټیانې چې هغوی د دې ځای اجتماعي سرویسونو ته ضرورت لري چې موږ هغوی ته سالمې لارښوونې وکړو او په کوم ځای کې چې موږ خپله کومک کولی شو د هغوی سره کومک وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د کاناډا د پارلمان غړي او په ټاکنو کې د لیبرال ګوند نومان راب اولفینډ هم په دې مراسمو کې ګډون درلود. هغه د نویو راغلو کډوالو لپاره د پیوستون ټولنې دفتر پرانیستل اړین او پر ځای وباله. هغه له پیوستون ټولنې وغوښتل چې د خپلو خدماتو ساحه نه یوازې افغانانو ته بلکې نورو ټولنو ته هم پراخه کړي. Some of you are working in professions. Some of you are working in service industry. Some of you are still struggling to find jobs that you want to do. Some of you have left careers behind and are still trying to find a new career in Canada. Piwistun community, working together, I hope, with my office, can help realize those dreams and can make sure that your kids have the best chance to not only survive, but to succeed in this country. Because I honestly believe that the cure for cancer could be locked in the brain of a young Afghan child who needs a chance to go to school, to succeed, to build a life here, and we will all benefit by making sure young Afghan children and kids have the best opportunities in school, have the best opportunities in athletics, have the best opportunities in arts and culture and everything that makes being a citizen of Canada great. نوی راغلي افغان کډوال هم خوشحاله دي چې د دوی د ستونزو د حل لپاره پخواني راغلي افغانان زیار باسي او د ژوند په بیا پیل کې ورسره اړینې مرستې کوي. دوی له نورو نویو راغلو افغانانو هم وغوښتل چې د خپلو ټولنیزو ستونزو د حل په موخه افغان پیوستون ټولنې نوي پرانیستل شوي دفتر ته مراجعه وکړي، ترڅو د خپل کارونو او وړینو مشورو لپاره مرستې ترلاسه کړي. نوي افغانان چې هر څوک راځي هغوی پټې سترګې وي، د هغوی ته د کور پیدا کول، هغوی ته د اسنادو جوړول، هغوی ته کاري فرصت پیدا کول، د هغوی سره په ډیرو چارو کې مرسته همدغسې ټولنې کوي. زه د نور افغانانو کوم افغانان چې دلته راځي یا کوم مهاجر چې دې ملک ته راځي لکه کاناډا غونډې بیا ټورنتو ته په خاصه توګه همدغه ټولنې همدغه پیوستون د دې په شانتې نورې ټولنې دي چې افغانانو ته خدمات وړاندې کوي. خو زه خپلو وروڼو ته همدا پیشنهاد کوم چې همدې افغان پیوستون ته وړاندیز وکړي او که مشکلات چې دوی به په هر وخت کې ورسره همکاري وکړي انشاءالله. افغان فعالان هم خوښ دي چې افغانانو د بیا ادغام او ټولنیز پیوستون لپاره داسې اړین مراکز پرانیستل کیږي. دوی د پیوستون ټولنې فعالیتونه وستایل او زیاته یې کړه پیوستون ټولنې نه یوازې کاناډا میشتو افغانانو ته خدمات ترسره کړي، بلکې په افغانستان کې هم وخت ناوخت له اړمنو خلکو سره بشري مرستې ترسره کړي دي. دوی هیله وښوده چې دغه ټولنه به په راتلونکي کې هم د افغانانو ستونزو ته په مؤثره توګه رسیدنه وکړي. دا پلاټفورم بالکل زما په دې باور دی چې د یوه خیریه د یوه رفاهي او غیر سیاسي پلاټفورم په توګه د ټولو افغانانو د
خدماتو لپاره یو پرانیستل پلاټفورم دی، یو غوړېدلی پلاټفورم دی، یو قوي پلاټفورم دی، یو داسې پلاټفورم دی چې تاسې دې په شفافیت باندې باور کولی شئ، لکه څنګه چې زه کوم. دا ټولنې په ټورنتو کې چې وجود لري دا یو ښه اقدام دی، یو نیک عمل دی، ځکه دلته زیاتره افغانان راغلي دي، دا پردي ملکونه دي، دلته د کلچر سره د دې د اصولو سره د ټولنې د مسایلو سره ناشنا دي او د پوره لاسنیوی کوي د دې خلکو دپاره څوک چې نوي راغلي دي. دلته زمونږ کثیر تعداد باندې افغانان دلته راغلي دي، موږ دلته انسانان یو، لکه څنګه چې په وطن کې ژوند لرو داسې ژوند موږ اوس دلته لرو او موږ دې ځای کې د مرګ سره مخامخ کېږو، د ښادیو سره مخامخ کېږو. نو چې کله داسې ټولنې په دې کې ټول افغانان راټولېږي، یو بل سره اشنا کېږي، یو بل سره ویني. د پیوستون ټولنې نوی دفتر به له دې وروسته د افغان کډوالو لپاره نه یوازې یو خدماتي مرکز وي بلکې د یووالي، هویت او ټولنیز ملاتړ یوې نوې تمه او پناه ځای هم وي. تمه ده چې دا نوښت به د افغان ټولنې د یووالي، همکاریو او پرمختګ لپاره نوی فصل پرانیزي.